Pakistan Pashto Learning Channel, again with another informative video of Microsoft Excel. Excel Filter Basics. The filter basics باندې نن خبره کوو اذن ټاپک کې چې فلټر تاسو کوم ځای کې یوز کولی شئ او د فلټر څومره مهم دی او څومره اهمیت تاسو له درکوي. تاسو سره په یو لارج کوانټیټي کې ډیټا وي. د فلټر مطلب دی لفظي معنی دا چڼ کولو، لټون کولو او هغې فایندینګ سرچینګ کولو په اسانه طریقه باندې چې تاسو وخت ضایع نه شي. دا سپوز زموږ سره صرف ډیټا ده او په دې باندې موږ فلټر لګوو. دا یاد وساتئ چې کوم ډیټا ستاسو سره وي نو دا ډیټا دننه به یو اکټیو سیل اخلي، دلته به نه ودرېږي. دا ډیټا دننه به یو اکټیو سیل کې ودرېږي او فرست خو یې د دې شارټ کټ کی دا کنټرول شفټ ال، چې تاسو کنټرول شفټ ال پریس کړئ د کیبورډ نه نو دا به اتوماتیکلی فلټر واخلي. دلته وګورئ دا فلټر آیکنز چې کوم دی په ایچ کالم باندې راغله. کنټرول شفټ ال چې بیا واخلئ نو فلټر دی نه ډسپیر شي، غایب شي. که تاسو نه دا شارټ کټ کی هیروي یا د نوي هغه ټایم کې نو تاسو همدغه شانتي یو اکټیو سیل واخلئ او دی انزرټ ته راشئ. که فرض کا انزرټ ته نه راځئ نو د دې سارټ اینډ فلټر ته راشئ او د دې ځای نه دا فلټر چې کوم دی دا کلیک کړئ. چې دا فلټر کلیک کړئ اتوماتیکلی دا ګوره دا فلټر به ولګي په هر یو کالم باندې. کلیر شو؟ نو کنټرول شفټ ال او کنټرول شفټ ال واپس راغی فلټر. اوس په فلټر باندې به مونږه سرچینګ یا لټون څنګه کوو په اسانتیا سره. نو دا وګورئ ځکه دا کلیک کما دا سلیکټ آل راغلی دی نو دا فلټر په دې ټول کالم باندې لګېدلی دی. نو په دې کې د څه سرچ کوم، د څه ګورم. سپوز سلیکټ آل نه به زه چیک ختم کړم، زه یم چې زه بلیک شرټ، جیکټ گرین، وایټ شرټ دا ګورم، دې ته به چیک آن کړم او اوکې به کړم نو ما ته به راشي چې دا ستا فلټر ډیټا ده. کلیر شو؟ دلته چې زه دوباره دا آیکن کلیک کړم او دا زه کلیک کړم فلټر فرام پروډکټس، دا پروډکټ کالم دی که نه، او دا کلیک کړم نو فلټر به دې نه ختم شي کمپلیټ. صحیح شو؟ د سیلز ته فرض که راشم او په دې سیلز کې زه سلیکټ آل چې کوم دی ریموو کوم او زه یم چېرې زه پکې شاپینګ او ټي سی ایس پرچیز صرف ګورم او دا زه اوکې کړم نو ما ته به د ټي سی ایس او د شاپینګ پرچیز فلټرینګ ریزلټ راشي. دوباره بیا رالم دا مې کلیر کړل. دا هم یاد وساتئ که فرض که سپوز زه دلته راشم سلیکټ آل نه دا چیک ختم کړم، څه فلټر دلته واخلم، څه فلټر چې کوم دی نو سلیکټ آل په ځای باندې چیک کړم دلته واخلم، څه فلټر چې کوم دی نو سپوز دلته کې واخلم. نو که زه مطلب ون بای ون راځم او د دې ځای نه مطلب چې کوم دی نو کلیر فلټر فرام پروډکټ بیا کلیر فلټر بیا مطلب د دې نه اخلم، یو نه فلټر ختموم نو لږه ګرانه به شي. نو اسانه طریقه دا چې دې ځای کې ودرېږئ اکټیو سیل دا واخلئ او دې سارټ اینډ فلټر ته چې کله تاسو راشئ او تاسو کله دا کلیر وو نو تاسو چې څومره کالمز وي، تاسو څومره فلټر اخیستی، څومره سرچینګ هم کړي او دا هم کلیک نو کمپلیټ نه هغه فلټر هغه به ختم شي. تاسو ته به هغه اوریجنل فارم کې چې کومه ستاسو ډیټا ده یا فایل به تاسو ته شو کړي. یو دا طریقه شوه. کلیر شو؟ ښه دا هم یاد وساتئ چې که زه سپوز دلته راشم او دې ځای کې څه ویلیوز ته کلرز ورکړم او بیا بای کلرز زه سرچینګ کوم، زه فلټر لګوم، څه به څنګه کوم. سپوز دلته کې ودرېدم دې ته ما دا کلر ورکړو، دلته ودرېدم دې ته مې دا کلر ورکړو، دلته رالم دې ځای مې کلر لږ چینج کو، سپوز دا کلر مې ورکړو، دلته کې رالم دې ځای کې مې دا گرین کلر ورکړو. نو زه چې اوس فرض که سپوز بای کلر سرچینګ کوم نو په دې کالم کې په دې فلټر آیکن به زه کلیک کړم او فلټر بای کلر دا زما هغه کلر دی چې کوم ما انتخاب کړه. زه سپوز دا کلر ګورم دا اورنج ټایپ، دا به زه کلیک کړم او دا به زه اوکې کړم نو ما ته صرف هغه اورنج یې راکړل. زه بیا دلته کې راشم دا زه کلیر کړم سپوز او زه دې ځای کې بیا ودرېږم او زه بای کلر ورکړم او زه دا گرین کلر ګورم او دا اوکې کړم نو ما ته به گرین کلر راکوي. نو دا شو بای کلر چې کوم دی تاسو کله سرچینګ کوئ نو داسې به کېږي. اوس راځو بل آپشن دا بای کلرز سرچینګ شو، فلټر پې لګېدلی
ها دلته کې زه اوس راشم بای ډیټس زه سرچینګ کوم نو زه وګورم دا سلیکټ آل دی دا زما 2022 2021 چې کوم په دې فایل کې په ډیټا کې کوم دا ډیټس پټ شوي دي نو ډیټ فلټر ته تاسو وګورئ ډیټ فلټر کې دا ډیفرنٹ آپشن تاسو له درکوي سپوز زه ګورم چې را دیس ویک زه به دیس ویک کلیک کوم نو ماته به راشي د دې هفتې فلټر به ماته راشي چې کوم ډیټس ما سره په ډیټا کې وي اوبویسلی هغه به تاسو ته شو کوي زه بیا راشم دلته کې او زه ډیټ فلټر ته راشم او زه سپوز زه وګورم چې را نیکسټ ایئر یا پریویس ایئر چې کوم په ډیټا کې موجود وي تاسو ته به هغه ښیي زه ایئر ټو ډیټ ورکوم زه کلیک کوم نو ماته به ایئر ټو ډیټ راشي دا پکې آلموسټ تقریبا دا نننی ډیټ دی صحیح شو اګست منت ته دلته زه بیا راشم او زه ډیټ فلټر ته راشم او په دې کې زه ګورم ټوډے مطلب د نن ورځې او زه کلیک کوم نو ما دا به ټوډے ماته به د نن ورځې فلټر راشي دلته زه رالم او دا مې کلیر فلټر فرام ډیټ کو صحیح شو د دې نه علاوه زه راشم دلته کې دی پروډکټس کې دی آیکن دی فلټر باندې زه کلیک کوم او زه اوس ګورم چې را په دې ټیکسټ فلټر کې زه راځم او کانټینټس مطلب مشتمل نو زه به څنګه ګورم ښه تاسو دې کې اوس وګورئ که نه دا یلو شرټ دی بلیک پینټ دی یلو شرټ دی بلیک شرټ دی جیکټ گرین دی نو که زه مطلب معمولی ورډینګ هم ورکوم نو ما ته به د هغې فلټر ریزلټ هم راکوي دلته زه راشم ټیکسټ فلټر ته راشم او زه کانټینټس ته راشم او په دې ځای کې سپوز زه صرف ورکوم چې را شرټ یا بلیک به زه ورکوم چلو بلیک دا اینډ آپشن ته دا چک شوی دی دا کانټینټس دی او دا زه اوکې کوم نو تاسو ګورئ بلیک پینټس شرټ چې کوم صرف ما ورته هغه لفظ ورکړه که نه چې مطلب یو څو الفابیټس مې ورکړي چې بلیک نو بلیک سره پینټس شرټ او پینټس دی ماته فلټر کړه دلته زه راشم او زه د ټیکسټ فلټر ته راشم او زه وایم چې نه په کسټم فلټر ته راځم او په کسټم فلټر کې زه دلته کې داسې وکړم چې دا آیکن کلیک کوم او د دې نه واخلم بلو شرټ او اینډ پرېږدم آر ته راشم او د دې نه چې کوم دی دلته هم کانټینټس دی که نه چې څه باندې مشتمل دي او د دې نه هم زه کانټینټس واخلم او دلته راشم د بلو شرټ په ځای باندې د دې آیکن نه دا هماغه ډېټه چې کوم پکې زموږ پرته ده بلو شرټ اوریجنل دا واخلم او دا زه اوکې کوم نو ماته هماغه ریزلټ یې راکړه ماته یې فلټر کړو نو دا که تاسو مطلب ټیکسټ فلټر د دې ځای نه کوئ یا د کسټم فلټر نه کوئ نو هم تاسو ایزیلی کولی شئ کلیر شو ښه بیا زه راشم څنګه چې مونږ خبر وکړه چې مطلب زه په یو ځای د دې نه چې کوم دی فلټر ختموم زه به راشم دا به زه کلیر کوم اوس مخکې تاسو ګوره دې ته زه سپوز راشم ریجن کالم ته راشم دا آیکون کلیک کوم او دلته ټیکسټ فلټر ته راشم او همدغه کسټم فلټر ته راشم او دلته کې وګورم چې را ماته کانټینټس راکړه چې کوم مشتمل دي دا کانټینټس دا شو او په دې کې زما ریجنز به ماته شو چې زه نارت غواړم آر به واخلم د اینډ په ځای باندې او د نارت سره زه ایسټ فرض کا غواړم کلیر شو د دې ځای نه به هم زه چې کوم کانټینټس دی هغه به زه سلیکشن ورکړم او آر به واخیسته نو ماته به د نارت او د ایسټ فلټر راکړي دا ایسٹ دی دا نارت دی دا ایسٹ دی دا نارت دی فلټر یې ماته راکړم دلته رالم دا مې دوباره کلیر کړه نو دا د دې فلټر هغه بیسکس دي چې تاسو په هغې باندې ځان پوهه کړئ ها دا هم یاد وساتئ چې د دې نه بعد چې کوم نیکسټ راځي ایډوانس فلټر هغې ته وایي په ډیټا کې دلته راشئ او دې ځای کې تاسو وګورئ ایډوانسډ فلټر دا ایډوانسډ فلټر دی په ډیټا کې په ډیټا ټیب کې ایډوانسډ فلټر دا آلریډي په امر پاکستان پښتو لرننګ چینل باندې اپلوډډ ویډیو پرته ده with macros بټن د یو بټن په ذریعه به تاسو چې کوم دی ریزلټ ګورئ دا بیسکس دي او دا ایډوانسډ آلریډي مونږ کلیر کړی دي تاسو دواړه ویډیوز کتلی شئ تاسو دې نه څه زده کړي وي هغه د یو بل سره شیر کړئ ډېره مننه ښاد او آباد اوسئ د الله په امان السلام علیکم